د جان ولسوالۍ ته په داخلېدو څومره م ځان ته چې انرژي او هغه ځان ته مو ډاډګیرنه ورکوله، ولې متاسفانه نو دغه ځای کې 30 نفرو قبرونه دي چې دکې واړه واړه ماشومان هم پکې شته، شاید زنانه پکې هم وي. د دې میندو سري کې د دې پلار مړې اوښکې دغه هر یو قبر ته ناست دي، کیدای شي د نور څوک پاتې نه وي چې کوم یو ژوندي پاتې دي هغه مورکۍ لګیا ده، بس چیغې دې وهي سترګې دي خپل زوی سره خبرې کوي. بچی شاسته دا یې زوی دی. دوه میاشته د واده کېږي.